ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ته د طالبانو دفاع وزیر یوه خډالۍ. ښاغلی غني وایي نن مې تعبیر ملا یعقوب په حقیقت بدل کړو. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو جهان مننه له ملا یعقوب څخه کړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سرګي یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. وی ول شکر د ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ دروالی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې را سره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسو ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په بندیت په کږو سترګو ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیاته ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم. ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت په همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ما ته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او تاریخي ورځ ده. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې راته وویل د وخت د نیولو راته بخښه کوه. د الله پامان. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان. تر بیا ښې چارې.